میربشر کاکا دا وخت د کیمرې په سترګه ډېر داسې کتونکي دي زموږ چې هغه تاسو ګورئ هغوی ته څه ویل غواړئ. السلام علیکم. دا چې دی زبیر ګل دکان ته رالو. دا وخت چې دی مخامخ امجد خان او نصیر ناست دي، دواړه وروڼه دي جي، او دلته کې دکان یې کولو کړی دی. وګورئ د دکان دی له خیره سره دا دواړه ناست دي، ګپ شپ یې لګولی. السلام علیکم. نصیر بھائی ته ښې ټیک ټاک صحت دی ښه دی، وخت ساعت ښه تېرېږي. امجد خانه ته څنګه یار؟ او امجد خان چې دی د دوبۍ نه رالی او دلته اوس دکان کولو کړی دی، دکان ته ناست دي. دا وګورئ اماد خانه څوک چې دې ګورئ ته څه ویل غواړې؟ څوک مې ګوري بس الله پاک چې ښه ساتي، څوک مسافران دي نو بس د موږ مړه کېږي چې اجازه را نه راکړي چې بهر لاړ شه. ښه پاکستان کې تعلیم وکړه، ته پاکستان کې تعلیم نه کوم. ښه بهر ته دې اړه کېږي؟ ډېر اړه مې کېږي. کوم ملک ته تلل غواړې؟ ډایرکټ یو کې لندن کوم ځای چې انګریزان دي. بل ملک ته نه ځې لکه ښه دا ډایرکټ وایي چې یو کې ته تلل غواړم چې کوم ځای انګریزان او بل ملک ته تلل نه غواړم. پکې را سره تاجي کاکا ناست دی او بالکل ښه پرلتې والی دی، ښه سور کې. تاجي ماما څنګه یې؟ صحت دی ښه دی؟ ښه جي دلته کې چې دی زموږ کاکا زموږ تره تنور ته رالی دی، پیړې راوړي دي دلته کې ناست دی. السلام علیکم کاکا. کاکا څنګه یې؟ السلام علیکم ملګرو، ستړي مه شئ او یو ځل بیا په نوي ویډیو کې تاسو ته په خیر راغلی ویم. دا وخت چې دی زه راوتی وم او د سهار تقریبا 10 بجې دي، ګرمي هم ډېره زیاته ده، خو ویډیو مې شروع کړه. ما وی چې ویډیو جوړول هم ضروري دي. خوا کې را سره تاجي کاکا ناست دی او بالکل ښه پرلتې والی دی، ښه سور کې. تاجي ماما څنګه یې؟ صحت دی ښه دی؟ وخت ساعت ښه تېرېږي؟ ښه دا چې دی تاجي کاکا ما سره ناست دی. عابد چې دی دکان کې مصروفه دی، کار کوي، اوزګار نه دی. ګینې سره به هم ګپ شپ لګولی وي. انشاءالله یو ورځ به دې ته وباسو، د ماسخوتنې ټایم کې به دلته راځم، ګپ شپ به هم لګوو. ډېره زیاته مزه یي، ګڼ خلک چې دی راټول وي، مشران راټول وي، مونږ هم دلته کښېنو، زده کړې هم ترې کوو. ځکه ښه محفلونو کې او مشرانو سره چې کښېنې پاسې نو ډېرې مطلب د عبرت خبرې ترې سړی زده کړي. نو انشاءالله دې نه پس به چې دی یو ځل بیا زه کلي کې ګرځم او دې ځل چې دی مینس کلي کې به ګرځم، نو هلته به مشرانو کشرانو سره او نورو داسې ډېرو خلکو سره به میلاویږو او انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو سره شریکوم. او دوستانو که ویډیو م خوښېږي ویډیو لایک کوئ، شیر کوئ، پیج د سره ضرور فالو کوئ. بله خبره درته دا کومه چې 3000 سبسکرایب فالوورز مې برابر شوي دي، د هغې لپاره درته ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو دومره مینه مونږ ته راکړه. او انشاءالله مونږ به هم بھرپور کوشش کوو چې ستاسو دپاره د خوند ډکې او زبردستې ویډیوګانې جوړو. تاجي ماما پهله خو تا چې کوم خلک ګوري که نه، نو که څه داسې د عبرت خبرې داسې نور څه ستاسو په ذهن کې وي او ویل ورته غواړئ بالکل جي؟ هغوی دې خدای ښه د وبا ساتي او د مسافرو دوا قبلېږي، ما ته هم دوا کوي چې خدای پاک په موږ هم فضل وکړي. هغوی دې خدای خوشحاله ساتي. او څه داسې ارمان دې شته څه؟ ارمانونه بس سره به کېږي خو حل نه وایي، حل نه وایي دوستانو. ما یې ویم داسې کار دی چې حل به د خولې نه به خبره وځي خو حل یې ونه وي. دا وخت چې دی زموږ میربشر کاکا دکان ته راغلو، انشاءالله هغوی سره هم زه تاسو میلاوم او که څه خبرې مبرې م ترې واورېدې. السلام علیکم میربشر کاکا. میربشر کاکا څنګه یې؟ صحت مو ښه دی؟ ټیک ټاک وخت ساعت ښه تېرېږي؟ میربشر کاکا دا وخت د کیمرې په سترګه ډېر داسې کتونکي دي زموږ چې هغه تاسو ګورئ هغوی ته څه ویل غواړئ؟ زموږ د هغه دعاګانې دي او دعا سلام دی ورته وکړه، الله دې کامیاب کړي، الله دې کامیاب لري. آمین آمین آمین. دا زموږ میربشر کاکا او کوم چې سپیشل مسافرو ته چې دی دوا وکړه، سلامونه یې ورولېږل. انشاءالله دې نه پس نمبر دی چې زه مینس کلي طرف ته لاړ شم، چونکې ګرمي هم ډېره زیاته ده. دا وخت زه د عابد دکان کې موجود وم او انشاءالله اوس په مخه ځو او مختلف خلکو سره به چې دی میلاویږو. نو راځئ ملګرو چپلې به واچو له خیر. ښه جي دا چې دی د دکان نه راووتو له خیره سره اوس چې دی روان شو مینس کلي طرف ته او کوشش به کوو چې کم خلک ویډیو کې راتلل نه غواړي چې هغوی رانولو او انشاءالله زما بھرپور کوشش وي چې هر ځوان هر مشر کم چې په ویډیو کې راتلل غواړي هغوی زه تاسو سره په ویډیو کې مخامخ کړم او دا مینس کلي طرف ته روان یم له خیره سره. انشاءالله میلاویږو به ډېرو زیاتو خلکو سره. فرسټ اف آل خو مخامخ چې دی آفتاب خان ولاړ دی جي. آفتاب خانه څنګه یې؟ لکه موټرسایکل کې د تیل ختم شوي دي، تیل یې ځان سره راغشتي دي په وړوکي بوتل کې. خلک سیوانه پراوالي نو تا هغه بوتل کې چې دی تیل میل راغشتي. څه وایې ګرمي شته دی آفتاب خانه؟ دوستانو ګرمي ډېره زیاته ده خو ستاسو د مینې او ستاسو د دومره محبت د وجې چې دی راوتی یم او یو ځل بیا چې دی په کلي کې ګرځم چې تاسو ته سپیشل او بهترینه ویډیو جوړه کړم، مزې ترې واخلئ. دا وخت چې دی مخامخ امجد خان او نصیر ناست دي، دواړه وروڼه دي جي،
او دلته کې دکان یې کولاو کړی دی وګورئ د دکان دی له خیره سره دا دواړه ناست دي ګپ شپ یې لګولی السلام علیکم نصیر بھائی ته ښې ټیک ټاک صحت دی ښه دی وخت ساعت ښه تېرېږي امجد خانه ته څنګه یار او امجد خان چې دی د دوبۍ نه رالی او دلته اوس دکان کولاو کړی دی دکان ته ناست دي دا وګورئ دا دکان یې دی امجد خانه دا راته ووایه کم خلک چې د کیمرې په سترګه دا وخت ګوري بار دي په ملک کې دي نو هغوی ته څه ویل غواړئ تارکلې مټولو ته زما د ډېره کومې نه سلام ها وعلیکم سلام څه سپیشل میسیج د مسافرو دپاره بس مسافر د الله خوشحاله او باز ساتي او خدای خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راولي امین وطن کې دا وخت څه صورت حال دی خوشحاله یې پکې که خفه خوشحاله پکې شکر الحمدلله خوشحاله یې پکې مسافرو ته دا وایي چې وطن ته راشئ که نه وطن ته راشئ په خیر په خوشحالو الله هم خپل وطن ته په خیر خوشحالو راوله ښه جي ښه دا امجد خان چې دی ناست و ځان ته ببوزی وایي بجلي جوړې نشته امجد خانه ښه بجلي چې دی دا وخت کې نشته دی او کتونکو آخر کار چې دی د زبیرګل دکان ته راورسېدو انشاءالله دلته که څوک ناست و هغه به تاسو سره په ویډیو کې وړاندې کوم او بالکل ویډیوګانو نه چې دی مزې اخلئ انجوی کوئ السلام علیکم نورعلي څنګه یې په خیر جي دا چې دی نورعلي بھائی دی او دا ورسره ارشد بھائی چې دی ولاړ دی نورعلي څنګه چل دی وخت ساعت ښه تېرېږي سور دی ښه دی پاکستان کې ګرمي شته که نه دا ځای ښه دی که بهر ملکونه ښه دي په کوم لحاظ سره لکه بیا همداسې څه وجه خو به وي که نه ښه نورعلي بھائی چې دی لنډ واده هم کړی دی او ډېر مبارکي ورته وایو که چاته پته نه اوس به ورته پته لګېدلې وایي چې بار ملکونه ډېر زیات ښه دي تاسو ته به اندازه کېږي دا وخت چې دی د سره غاړې ته ولاړو کلي کې او دا چې دی ارشد بھائی ته ښې وخت ساعت ښه تېرېږي سور دی برابر دی نو دا چې دی دواړو سره مونږ هم میلاو کوي او دې نه پس چې دی د زبیرګل دکان ته ورځم او تاسو زبیرګل سره هم میلاوم که څوک ناست هغوی سره به هم میلاویږو السلام علیکم دا چې دی زبیرګل دکان ته رالو دلته ډېر زیات ګڼ خلک یي خو دا وخت چې دی نشته دی یو دا دوست ناست دی السلام علیکم هلکه دا د لقمان لور ده څه ښه دا د حیدر لور ده لقمان چې دی زموږ فالور دی او هر وخت چې دی حاضري لګوي خدای دې ښه ده او باد ساتي څنګه یې کوم خلک چې دا وخت ګوري هغوی ته څه ویل غواړي که ستا ورور شو داسې نور مسافر وطن نه بار شي دي یاره بس مونږ ورته څه وایو خو دا ورته وایو چې لکه کلي کې څه شته دی نه او چې کوم مسافر بار دي خوشحاله ژوند دې تېروي او کلي کې نور څه شته دی نه ټول خلک کلي نه بار روان دي بالکل ته تیار بالکل صحیح خبره وکړه او که د کلي داسې شو کم کېږي لاس ځای م یادېږي بالکل تاسو خپل رور منصف خان ته اډر کولی شئ ستاسو په خدمت کې بار وخت حاضري تاسو چې څه پړی وي انشاءالله دا غزي ویډیو به زه کوشش کوم چې تاسو له جوړه کړم او ستاسو هر خواهش چې دی زه پوره کړم سپیشل هم دعاګانو کې یاد ساتئ نوم دې څه دی وروره فورکان بھائی چې دی تاسو سره ګپ شپ ولګولو دا چې دی د بانډې یو ورور دی دلته کې د روټو دکان کولاو کړی دی انشاءالله ورځو به تاسو ته به دکان هم ښیم څنګه یې ځوانه صحت دې ښه دی ګرمي شته دی ښه دا چې دی ډېره زیاته ګرمي ده او بس او چې تاسو وګورئ خولو ته ډېره زیاته ګرمي ده ښه هلکه څه ګیله دې دلته شته دی د چا نه که نه ووایه که ډایرکټ نه شي ویلی د کیمرې په دې سترګې ووایه ښه رور بھائی چې دی ډېر خوشحاله دی څه نوم هم دی جي نومان بھائی چې دی دلته کې خوشحاله دی وایي ګرمي ډېره زیاته ده روټۍ پخی زبیرګل د کلي ښه دلته ګل محمد ماما زوی شیراز چې دی هغه د خوب راپاسولې بجلي سمه کړې ده ټسمامر چې دی خراب شوی ګرمي ډېره زیاته ده او ګرمی چې دی وله مازغه شاټ کړي دي غوسه دی ډېر زیاته که دې خوا وګورو دا چې دی کاشف بھائی رالو السلام علیکم ته څنګه یار السلام علیکم دا وحید خان هم رالو ما ته اوس ته ووایي چې دلته ډېره ګڼه ګوړی او ټوله ورځ چې دی خلک ځي راځي دا وګورئ دا ځوانان چې دی دلته کې راله تاسو ته مې په ویډیو کې وښودله او دې نه پس چې دی مخ په لور ځو ښه جي دلته کې چې دی زموږ کاکا زموږ تره تنور ته رالی دی پیړې راوړي دي دلته کې ناست دی السلام علیکم کاکا څنګه یې صحت مو ښه دی جي وخت ساعت ښه تېرېږي کاکا کوم خلک چې د کیمرې په سترګه تاسو ګوري هغوی ته څه میسیج ورکول غواړئ دا وخت نو بس دې نوي کول ته به دا میسیج ورکړم ښه جي چې مطلب چې موبایل استعمال لږ کم کړي خپل سټډي باندې توجه وکړي صحیح بهترینه خبره او بل چې داسې زموږ مسافر وروڼه کوم چې بهر ملکونو کې تاسو ګورئ هغوی ته څه ویل غواړئ جي بس هغوی ته دا ویل غواړم
چې کار دې کوي او فضول وخت نه تېروي دلته چې دغه د هغوی ټول خاندان دی په تمه ناست دی بالکل هغه سره وي که نه سره وي صحیح نو دا زموږ کاکاو چې سی پړو هغه تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کېښودله او بالکل تاسو واورېدله دوستانو اوس به موږ انشاءالله موږ نور کوشش هم کوو داسې مخکې به ځو ګورو به که خلک وایي سره به میلو رباني جي سلام علیکم ها دا چې دی د دې رور دکان دی دا وګورئ مینس کلي کې د نورین دکان سره دی خوا چې دی دې دکان کې د روټو دکان دلته کې کلاو کړی دی او دا د خوار چې دی لګیا دی ګرمي هم ډېره زیاته ده ډېر ګران کار دی بس خدای دې همت ورکي او به چې ژوندی څه ناڅه خو بقیا که داسې نه ده ښه نو دا وګورئ ښه بالکل دا چې دی یو خدمت دی صحیح او انشاءالله اوس به مونږ داسې ځو نور که څه داسې مخې ته راغله څه کسان راغله څه زلمي راغله هغوی سره به هم میلاوم دا د مسکلي صورتحال چې دی فی الحال استاسو د وړاندې دی انشاءالله اوس به مونږ داسې په دې سیټ تاویږو او چې څه مخې ته راغله هغه به تاسو سره په ویډیو کې چې دی شیر کوم حاجي دا چې دی زموږ زیشان رور هم رالو سلام علیکم ای بھائی جانا ټیک ټاک خزیشان بھائی څنګه یې صحت دې ښه دی زبیرګل ډېره زیاته ګیله وکړه وایي چې د کلي بجلي خرابه ده او څوک هم نه راځي او بېګا د شپې چې دی زیشان بھائی راپاسولو او هغه راته چې دی بجلي سمه دا څه خرابې پکې راشي دا جمپر وایي د لوډ د وجې ښه نو بالکل دا چې دی زیشان بھائی تاسو ته حقیقت وویلو او انشاءالله دې نه پس چې دی دې خوا هېڅ څوک هم نشته دی داسې به تاویږم او د خپلې ویډیو اختتام به م انشاءالله کوم مهرباني زیشان بھائی ښه جي دا چې دی اماد خان دا وخت راغللو تاسو یې کتی شئ ستاسو د وړاندې دی اماد خانه ته څنګه یار السلام علیکم صحت دې ښه دی ټیک ټاک چېرته روانې زموږ قسمت پکې شته دی زموږ حصه پکې شته دی که نه ښه غوا چې لنګه شوې ده له خیره وارګه چېرته وړي نو انشاءالله وروستو به موږ راځو او که راباندې حقیقت کې وخوړه نو په ویډیو کې بیا در سره هم شیر کړم ګینې بیا به ورته بیا به په نوي ویډیو کې وایو چې اماد خان په موږ باندې وارګه نه دي خوړلي او ډېر ډېر مبارک شه او خدای چې دی درته بختوره کړي او ډېر ډېر پیرې پکې خدای پیدا کړي او ستاسو دې پکې نصیب خدای ښه کړي نو اماد خان چې دی دا وخت راغلو انشاءالله یو ورځ به وباسو دی سره به ګرځو ولاګ به جوړو ځکه چې پرون هم دی ما ته رنګ کړی چوکې پیله ورته ما ویلو اماد خانه څوک چې دې ګورئ ته سویل غواړې څوک چې دې ګوري دا وخت څوک مې ګوري بس الله پاک چې ښه ساتي څوک مسافران دي نو بس د موږ مړه کې اجازه را نه راکړي چې بهر لاړ شه ښه پاکستان کې تعلیم مقرر دی پاکستان کې تعلیم نه کوم ښه بهر ته دې کېږي ډېر اړه مې کېږي کوم ملک ته تلل غواړې ډایرکټ یو کې لندن کوم ځای کې چې انګریزان وي بل ملک ته نه ځي لکه ښه دا ډایرکټ وایي چې یو کې ته تلل غواړم چې کوم ځای انګریزان او بل ملک ته تلل نه غواړم نو دا اماد خانو خپل خیالاتو باندې چې دی رڼا واچوله او انشاءالله دې نه پس چې دی د ویډیو اختتام به کوو ګورئ کلي کې څوک هم نشته باقي خلک ډیپټوله تلي کارونو پسې وتي دي دا زموږ رور ظفر علي زموږ وړاندې ناست دی دیم دلته ناست ما چې تاسو سره په دې ویډیو کې شامل کړم ظفر علي وروره څنګه یې وخت ساعت دې ښه تېرېږي صحت دې ښه دی کتونکو ته سویل غواړي کوم خلک چې دا وخت ګوري زما ټولو پښتنو مسلمانان 400 دي که دلته دي که بار دي ټول ته د اړه د کومې نه دعا سلام یم وعلیکم السلام جوړه خوشاله ساتي ښه جي ماشاءالله ماشاءالله دا ظفر علي ورو سلام یې قبول کړي چې هر ځای کې او دوستانو په دې ځای کې به زه د خپلې ویډیو اختتام کوم که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ مخکې شیر کوئ پیج د سره ضرور فالو کوئ چې داسې ښایسته ویډیوګانې تاسو نورې هم ګورئ او د کتو موقع راته میلاویږي اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په نوي ویډیو کې میلاویږو تر هغې پورې ماله اجازت راکوئ د لوی الله په امان